बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګرانو ملګرو یو ځل بیا تاسو ټول ته په ډاکټر واینز کې ښه راغلاست وایو. ګرانو ملګرو دا تصویر په 1940 میلادي کال کې لومړي ځل وړاندې کړی شو او ستاسو په سکرین ښکاره کېدونکي ساعت کې هغه وخت د نیمې شپې یا 12 بجې کېدو کې یوازې 7 دقیقې پاتې وي. ملګرو دا کوم عام ساعت نه دی بلکې د دې په باره کې وایي چې دا د نړۍ د ختمېدو او تباه کېدو وخت ښایي. د جارج ډبلیو بش په وخت کې د دې ساعت وخت 2 دقیقې مخکې شوی و. د ساعت ته ماهرین د قیامت ساعت یا ډومزډے کلاک هم وایي، کوم چې د نړۍ د ختمېدو لپاره سرچپه شمېرنه کیږي او د دنیا د ختمېدو وخت ټاکي او ښایي چې اوس د نړۍ تباه کېدو ته څومره وخت پاتې دی. د روس او امریکا ترمنځ سوړ جنگ یا کولډ وار پر مهال په دې ساعت کې د نړۍ ختمېدو ته یوازې 15 دقیقې وخت پاتې و. خو اوس حالات لدې هم بدتر شوي دي او دا ساعت ښایي چې د دنیا تباهي یوازې 3 دقیقې لري ده. په 2015 میلادي کال کې 3 کاله وروسته دې ساعت حرکت کړی و او له 11 بجې 55 دقیقو څخه 11 بجې 50 دقیقو ته ولاړه، یعنی خطرې ته نور هم 2 دقیقې نږدې شوه. حالات، واقعات، جنگونه، امن، موسم دا ټول دغه ساعت په مخکې کېدو وروسته کېدو باندې اثر کوي. قیامت به کله راځي د دې صحیح علم خو یوازې الله رب العزت ته دی، نه کوم مخلوق ته. په هر صورت دا ساعت چا کله ولې او څنګه جوړ کړی دی په دې به انشاءالله العزیز په بله ویډیو کې بحث کوو. نن راځو یو له هغه موضوعاتو د کفري نړۍ له شیطاني پلانونو څخه بحث کوو کوم چې هغوی د نړۍ او نړیوالو د ژوند او امن د تباهۍ لپاره په خپلو دسیسو کې لري. د کفري نړۍ فلمونه، کارټونونه، اعلانات او خپرېدونکي تصاویر د ساعت تیرۍ لپاره نه بلکې په دې طریقې سره د خپلو شیطاني چلونو، دسیسو او ورانکاریو وړاندوینه کوي تر څو د دوی هم فکر ورسره ملاتړ، همغږي او چمتووالی ونیسي. نن به هم موږ د کفري نړۍ د یو داسې پلان په اړه تاسو ته معلومات درکوو. نن به موږ تاسو ته په نړۍ کې تر ټولو زیات لوستل کېدونکې مجلې د اکانومیسټ په اړه معلومات درکوو، کوم چې هر کال د مستقبل منصوبې د وړاندوینې په څیر وړاندې کیږي. په دې مجله کې په 2020 میلادي کال کې کېدونکو واقعاتو په اړه هم وړاندوینه شوې ده چې 2020 میلادي کال به څنګه کال وي او څه به پکې پیښیږي. ګرانو ملګرو دا مجله هر کال د نوي کال د راتګ په مناسبت یو نوې تصویر وړاندې کوي او په هغه کې ښایي چې را روان کال به څه ډول وي. د 2020 میلادي کال په اړه هم دوی خپل یو تصویر وړاندې کړی و چې په هغه کې د انګلیسي ژبې توري ګډوډ لیکل شوي وو. که چېرته هغوی ته تاسو په ځیر سره وګورئ نو په هغه کې ښکاري ټرمپ ایگزیټ، ټرمپ پکې له واک څخه لرې شو. وار یعنی د 2020 میلادي کال به د جنگونو کال وي او تاسو هم ولیدل چې په ډیرو ملکونو کې، ډیرو هیوادونو کې د هغوی په داخل کې او یا هم د ډیرو ملکونو ترمنځ جنگونه رامنځته شول. رشیا چې یو خواته رشیا په جنگونو کې بوخت و، بل خواته یې د ځواک د زیاتولو هڅې هم روانې وي. همداراز د ډیرو ګڼ شمېر دسیسو، پلانونو مخففات یې هم په دې حروفو کې ذکر کړي وو. په هر صورت ګرانو ملګرو د دې مجلې په پوښ باندې د 2020 میلادي کال راتګ په مناسبت یو تصویر ورکړل شوی دی کوم چې د ډیرو سترو منصوبو او تباهکاریو ښودنه کوي. په دې انځور کې یو سلاټ ماشین ښودل شوی او د هغې په داخل کې یو څو انځورونه شتون لري چې د دغه سمبولونو په ښودنې سره 2020 میلادي کال د قسمت، رزق او چانسونو پورې تړلی دی. یعنی راتلونکي 2020 میلادي کال د جوارۍ کال دی. په هغې کې به ګټه د هغه چا وي چې د چا قسمت ښه وي. لومړی د سلاټ ماشین په اړه یو 2 خبرې کوو تر څو د دې مجلې د انځور په پوهېدو کې درته اساني وي. سلاټ ماشین کې چې کله کوم تصویر خړ یا سوري والا راشي نو مطلب دا شي تر اوسه دا تصویرونه سکرین ته نه دي راغلي کوم چې به ستا د قسمت ټاکنه کوي. همداراز د دغه مجلې په کور فوټو په تصویر کې هم 4 خانې جوړې کړې شوې دي چې په هغه کې پرته له یوې خانې څخه نور 3 خانو کې د هر تصویر نه لاندې سیوری شتون لري. یعنی دا خطر یا رزق دی
یعنی دا هغه څه دي چې د کوم سره به موږ په 2020 میلادي کال کې مخ کیږو او دا هغه څه دي چې په راتلونکي وخت کې به هم جاری وي او ختمېدونکي نه دي. بیا هغه کالم چې تصویرونه یې صفا دي او سیوری نه لري، یعنی دا واقع کېدل حتمي دي او یا هم شروع شوي دي. راځئ چې اوس دغه انځورونه تشریح کړو. په صفا تصویرونه کې تر ټولو اول د اټم بم تصویر ورکړل شوی دی، یعنی یو اټومي جنگ زموږ په سرونو ځوړند ولاړ دی. کله هم واقع کېدی شي او دا جنگ کېدی شي چې د عرب ملکونو څخه شروع شي چې د هغه په پوره کولو کې به جو بایډن تر ټولو مخکښ وي. یعنی کوم کار چې له بش، اوباما او ټرمپ څخه پاتې شو هغه به جو بایډن پوره کوي. بیا د امریکا د بیرغ 2 ټوکړې ښودل شوي دي، یعنی د امریکا بربادي شروع شوې ده. اوس د امریکا تباهي به څنګه وي؟ د یو رپورټ مطابق چین به د خپلې جدید ټیکنالوژۍ په مرسته د امریکا سټلایټ او حتی د برېښنا بندونه هم بند کړي شي چې د کوم له وجې به امریکا له نورې نړۍ څخه لرې او بې تعلقه بې اړیکې پاتې شي. د هغې نه لاندې د ټیک ټاک تصویر ورکړل شوی دی، کوم چې د چین یو انټرټینمنټ کمپنۍ ده او د امریکا او چین ترمنځ د هغې پر سر سوړ جنگ یا کولډ وار پیل شوی هم دی او کېدای شي ډیر ژر د اور په لمبو هم بدل شي. ملګرو، له دې وروسته هغه تصویرونه راځي چې سیوری لري، یعنی د دې کار لا پوره شوی نه دی او دا به نور هم پراخه کولی شي چې په دې کې تر ټولو د پاسه تصویر د اوسنۍ وبا یا کورونا وایرس دی. یعنی په 2020 میلادي کال کې به هم دنیا له دې وبا څخه خلاصۍ نه مومي. بیا تصویر دی د ستن یا سرنج چې شنه زهر پکې شتون لري، یعنی خلکو ته به د موجوده وبا تداوی په نوم درمل ورکول کیږي، خو دا درمل به هم څه فایده نه کوي بلکې نور به هم دا وبا پرې خپریږي او یا هم درمل به د خدمت پر ځای د تجارت بڼه غوره کړي او 2020 میلادي کال کې به تر بل هر څه د درملو خرید و فروخت یا اخیستل، خرڅول او تجارت ډیر زیات شي چې د خلکو پر اقتصاد او صحت باندې ډیره زیاته اغیزه کوي. بیا تصویر دی د چین چې څنګه نن امریکا په نړۍ حکومت کوي، هم داسې به راتلونکي وخت کې چین په نړۍ حکومت کوي چې د هغې مثالونه اوس هم تاسو لیدلی شئ چې څنګه چین نه یوازې په نړیوال بازار قبضه کړې ده بلکې ډیر هغه هیوادونه چې پرون د امریکا سره ولاړ وو نن د چین په اشارو سر خوځوي. له هغه نه لاندې د وایند انرژي تصویر دا ښایي چې له نړۍ څخه د تیلو طاقت په ختمېدو دی او په راتلونکو څو کلونو کې به له سولر، وایند او نورو لارو څخه انرژي لاسته راوړل کیږي او د نړۍ تجارت او کارونه به پرې ترسره کیږي چې نیغ په نیغه اثر به یې په ډالر پریوزي او ډالر به خپل حیثیت له لاسه ورکوي. بیا په آخري کالم کې د اقلیم د بدلون یا کلایمټ چینج نښه هم شتون لري، یعنی اوس وخت دنیا د سختو موسمیاتي بدلونونو د اثر لاندې ده. د دې شیطاني طاقتونو دا دسیسه ده چې چاپیریال داسې برابر کړي چیرته چې ناروغیانې، ځانځاني، نفاق او جنگ د بل هر وخت څخه زیات وي، خو د دوی شیطانی اډې به له دې څخه محفوظ ساتل کیږي. بیا اقتصاد ښودل شوی دی چې څنګه به د دنیا اقتصاد ښکته پورته کیږي. لومړی به اقتصاد پورته یوړل شي او بیا به یو ځل ښکته راوغورځول شي چې له کبله به یې د خلکو ټولې روپۍ او شتمنۍ غرقې شي او بیا به اقتصاد دومره پورته کړی شي چې ګټه به یې یوازې او یوازې همدې شیطاني طاقتونو ته رسیږي، ځکه چې نن د دنیا تر ټولو زیات شتمنۍ له همدې شیطاني طاقتونو سره دي. د دغه هیوادونو شتمني څومره ده په دې به هم ان شاء الله العزیز ډیر ژر تاسو ته یو معلوماتي ویډیو وړاندې کړو او په آخر کې د ویډیو نشان دا ښایي چې نور به نوکریانې د کور څخه انلاین کولی شي او هغه څوک چې د نوکرۍ لپاره بهر وځي هغه به په کور کې ساتل کیږي. موږ او تاسو وینو چې څنګه کاروبارونه تر کورونو پورې محدود کړی شول او محدود کیږي او د ویډیو نشان څخه دا هم معلومیږي چې په 2020 میلادي کال کې به ګټه، بریا او حکومت د هغه چا وي چې د چا ویډیوي رسنۍ تر ټولو زیاته قوي او محکمه وي.
ملګرو دا ټولې هغه دسیسې دي چې دا شیطاني طاقتونه به یې نمبر په نمبر په خپل وخت ترسره کوي ترڅو په نړۍ خپل واک او اختیار قایم وساتي. ګرانو ملګرو د ویډیو لایک کول او د ملګرو سره په ټولنیزو رسنیو کې شریکول مه هېروئ. همداراز هغه ملګري چې زموږ چینل یې تر اوسه نه دی سبسکرایب کړی همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ او هم د ټلۍ په نښان کلیک وکړئ ترڅو د نورو معلوماتي ویډیوګانو نوټیفیکیشن یا خبر پر وخت ترلاسه کړئ. ان شاء الله ډیر ژر به د یو بلې معلوماتي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر بیا دمه د الله په امان.